Cari, نه ته ګاډې واډې شیو څه څپې ای هر څه درته را پیدا مې کوي راځه. ښه عبدالله صاحب ستړي مسئ الله خدای دې مل شه. ښه یاسته ښه یم. دلته خوش دي تاسو کتابونه تاسو په اهل بیتو پسې ګډې وډې وایسته موږ خو نه دي ویلي. ته خدای غر کم کتابونه تحفة الألوان کې ته ماته وښیه. اوس که امام صادق علیه السلام تاسو ته لعنتیان ویلي وو بیا به منې؟ اونه لتی زه ته ښه پېژنم ته پیسو نه درته وایم او دې الله بنده و عبدالله ودې ته راشه تا کتاب وای امام دې درته وایي په خدای قسم. تحفة الألوان کې شته؟ ها؟ تحفة الألوان کې تحفة الألوان دا کوم کتاب بس تحفة الألوان دا څه شی ده؟ دا د شیو غټ کتاب دی معتبر. څه شی نومې ده؟ تحفة الألوان. توپو تالوان؟ تحفه مطلب پوهېږي؟ تحفه تحفة الألوان تحفة المؤمنین. ها نه لديك غټ کتابونه دي ستا دي احادیث او دي روایات او کتابونه دي ستا معتبر فاتو معتبر کتابونو کې د وسائل خوبي بنه خلاصه ها څه شي بنه خلاصو خوبي اټخي ما خلاصه هغه تاسو خلاصي او پرزونه پورا دي کنه؟ نه هغه خو دي تاسو کار د دی الله بنده. نه پرزونه پورا کا پوه شوي بیا خبرې بیا خلکو باندې ښه لګېږي تا والا. ها متعادي کړی ده متیا خو موږ ته ټیم نشته که متیا وکړم خو تا خورسه نه مو خو نه کوو نرګس بیبي نه ده کړې نرګس بیبي سره یې وکړه تا خورسه متیا کوم تا خورسه صبر قاری صاحب اجازه غواړم قاری ښه متا خو موږ په د مذهب د خو حرامه ده ستاسو په دغه مذهب کې خو حلاله ده که نه؟ عمر کړی که نه یې کړي؟ ولې عمر ستاسو ورلسم امام دی؟ نه ښه صحیح شو. یو منټ صبر وکړه خو تا خو چې هغه چې کړی ده نو ته خو د هغه تاسو خو هغه توبه نعوذ بالله کافر وایستی د کافر په پسې ګرځئ. ته خو ښه عمر ټاکل شوی دی ودرېږه خبرې ته غوږ ونیسئ. یوه پوښتنه قاري صاحب پرېږده د ما ته به ساده خبرې کوو که نه؟ ستاسو په مذهب کې متحف حلاله ده که نه؟ بالکل حلاله دی. زه اوس تا خور سره متحف کوم اجازه راکوې؟ زه تا خورسه کوم موږ په مذهب کې خو اجازه نشته موږ ورته حرامه وایو. تاسو مسلمان نه ګڼم. یو منټ صبر وکړه. هغه عمر جان خو مسلمان دی که نه؟ هغه ته اجازه ورکړه چې ویې کړي. کوم عمر جان مسلمان دی؟ هغه وګوره سر کې چې ناست دی ته مل ساره مسلمان نه یې. تا بروډ کې چې کوم د کاري صاحب سرچینې د شیو خلاف خبرې کوي مسلمان. یو منټ خپل شیعه سره خو د اجازه ورکړی که نه؟ خپل شیعه سره بالکل شیعه خپله کې کوی شي روپۍ ترې نه اخلي هغه ټایم کې کوی شي پیسې نه شي ګټلی چې متحور سره خپل د خور سره اجازه ورکړی 100 روپۍ ترې نه اخلي. اول نکاح دی چې کله نکاح وي ښځې نه وي نکاح خیر پرېږده دا متحد ته چې خپل خور ته اجازه ورکړه چې د بل شیعه سره متحد وکړي 100 روپۍ ترې نه اخلي په ساعت باندې. ته خپله خور بل ته ورکوې که نه ورکوې وایي نکاح کې په نکاح خو پرېږده متحد درته وایم تا خو متحد روا کړې ده تاسو که نه؟ ځکه چې تاسو د اسلام خلاف روان یاستئ. په اسلام کې نکاح ده ستاسو په مذهب کې متحد ده. تر افغانستان کې نکاحونه کوې که نه کوې؟ ویله متیا افغانستان پسې پرېږده اوس ته چې د خپل خور بل شیعه ته د متحد لپاره ورلیږي 100 روپۍ په ساعت اخلي. ته په نکاح څومره اخلي؟ مونږ خو هېڅ هم نه اخلو مونږ خو حلاله نکاح ورکوو. ما نه اخلي راشه زه نه پېژنم. عبدالله صاحب 40 لاک روپۍ په یوې ښځې ته اخلي دا کوم اسلام کې دي؟ عبدالله صاحب 40 لاک روپۍ اسلام کې شته؟ وقرباني سم ايوه عبدالله صاحب د تا لویه مرجع د سید د اهل بیت ده هغه وایي خپل لور او خور او ښځه په کرایه باندې ورکړي چې پیسې درته وګټي په متعه کې. متیا کې تاسو د ښځې خرڅو سنیان تاسو د کوم افغانستان خلکو ښځې خرڅو 40-45 لاک یوه ښځه خرڅوي. نو شجان نسی کوم حرج پکې نشته قرآن اجازت ورکړې ده. ښځه خرڅوی شي ته نه یو خرڅلاو ده یو په مهر باندې مهر چې څومره قرآن وایي وقت چې آیات درته وایم قرآن خو تاسې منئ نه خو دلیل وغواړه له مانه اوس د متعې دلیل ته باید موږ ته راکړې اوس قرآن دلیل وګوره کاري خبره وره خرڅول نشته خرڅول. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا غونډیو ته وایي که د دې په اندازه مال مو اخیستلی وي یا یې ورکړی نو مال د ښځې په مقابل کې چې څومره مهر اخیستلی سي اسلام شریعت دا اجازت کړی ده خو هغه حق د ښځې ده. ښځه
استعمالوي. ښه اوس راځو دې ځای ته. د تا سید صاحب وایي وایي بالکل لور او خور او ښځه په متعه کې په کرایه ورکولی شي چې پیسې درته وګټي. څه پکې وایي اوس؟ دا شو په مذهب کې خو سپرې چا په کرے متي خزنی ور کړی دا وخت پسترګو داسې په دلیل باندې به خبره کوو. ګوره دې زړه سر همدغسې په دلیل باندې ښه خوایا داسې په دلیل د ما کمره تاسې لږ راغټه کړي دا وګوري. مسلمانانو دا د دغه سید صاحب مسلمانانو غوږ سي دا د اوس فتوا ده. سید صاحب موسانه کتاب نشته زته هم تحفه الوان دا د فتوا مرکز د دغه ملا دی. موقع الرسمي لمكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي. السيد محمود الهاشمي دا يرتابه ده قسم الاستفتاء السيد محمود الهاشمي. سؤال هل يجوز للمرأة هل يجوز للمرأة زواج المتعة لكسب المال؟ جواب يجوز ذلك. وای بالکل ښځه په کرایه خور لور په کرایه ورکولی سي بالکل وای دا کار جایز ده. سید د اهل بیت په 2015 کال کې د 10 میاشتې په 4 تاریخ غول ما خورا د تحفه الوان کې واخه نیم کې واخه د پازول دي. ښه یو دقیقه روزه کله ماتوي عبد الله صاحب؟ روزه کله ماتوي؟ روزه لیل څکله شپاش. ښه تاسو د ما کمره غټه کړي زلل دته د لیل ترجمه وکړم. د لیل امام صادق علیه السلام منی؟ بالکل مانو. امام باقر علیه السلام منی؟ بالکل مانو. اهل بیت علیهم الصلاة والسلام منی؟ والله نه مانو شکر دي. ښه دا کتاب نوم واخله. دا کتاب د څه شی ده؟ جامع احادیث الشیعه. ویني ما قلت دموت دا كتابنا ما خيات ما تفوت الوان وخيات ونسى امام صادق صاحب غوږ ونسى امام تحفة الوان پلار ده پردي كتابنا خيب وای شوي صحیح د کتاب دوه منامه تحفة الامام دغه مې مکوا تحفة الامام دغه کتاب دی. واورا ښه ګوره دا سید ده السيد حسين بروجردي. دا جامع احاديث الشيعه دا د تا لوی سید ده د الله بنده د دې نه هم جلد او 115 صفحه ده. دا کتاب د معنی انت څه خو ستا سید دي. قرآن باندې کا حدیث او کتاب ما ګامن ودی الله بنده تاسو نه وایي څه وایي قرآن او اهل بیت و منی تاسو نه وایي او چې قرآن کې لیکلي قرآن ته نه مانی خاطر قرآن مانی کړه ولی نه منو قرآن غدا اهل بیت خاص صبر قرآن کې لیل نه لیکي کني یلی ترشا لیل سماته کا اهل بیت د قرآن خلاف عمل کړی. خدا کتاب دینه د اهل بیت وکړه دا تاسو خپل جوړ کړی دي کنه والله کدا د تاسو د خور سوي ګوره دا د بل کتاب د پسې وسائل الشيعه د صبر وکړه. دا وسائل الشيعه دا تو معتبرو کتابونو کې تاسو کتاب ده کاری دا په 3000 جوړ کې خاصه صحیح شو. ها صحیح ده بس تاسو چړ کول د ما خوړل دي. یا الله بنده دا د په معتبرو کتابونو کې ورسم لملانه دي پښتنه وکړه خدای دې غرق مکړه ټولو کتابونو انکار وکړي. ولی لخر لاړل وو خالص بیانو د ټینګ دلته چیرې دي ما ته در د مجلس لګ بدرګه کړم خو په دې دې راپورته کړه خلاص په دې اړه بحث دا غریب خدا ټیم دا کتاب ماسمي شي هغه د تحفة الامام نه نوځي. تحفة الامام بلکې تحفة اللوان ورته ویلو او تحفة اللوان دا که تحفة الامام د پته نشته خو چې تف ورته کوي دوه تا خوان ور کوي. ښه دراسه ولی لاړل ولی الله بنده ریسه پوښ روزه ما تا روزه ټین دی بس کوشالیونه پوښ پیدا ودی. ها عبد الله سیب او یا دا متعاقد لري کنه خبر اورا دا لغونه یو بیل چې څنګه مرزه خبره کوم غوړه مو سره ټیم نه پوښ لکه ته سوره خالی کم. ها پوښ شي مصروف دي زړه یاره مصروف یې نو غسه اوس غات خیر دی غبن بلا خبرې لکه تاسو مصروف یې کنده زه خدای ته کتاب خبر او تاسو ته بیا مسله ملو شه پوښ ویګم بیا څه خبرې کوم زله پورا موټ کې نیګه بیا مسله خلاص کملاوي نه ما کوم تاسو بیا خبرې کوم و عبد الله سه مایک دی بن کړ د الله تعالی مو سره ته دی مو میلمه مو به دی قدر کو ته دی روسمات یو کړه
دا صحیح ده اوکې دی ښه کوم بیا لږ کال خله کال اوچتوه بیا نه کال نه مزه همدلته کال پاتې دې پرېږده مایک بند کړه زه لاړ شه خپله روزه دا دې بیا ماته چارج وي بیا موبایل چارج وي که نه موږ سره بجلي نه وي که نه ولې المدد نشي غوښتلی له چا نه مدد تیره مدد غوښتی شو پوه شوې بېشک پوه د شوې تاسو یو آغا صاحب دغه وایي شل وارې یا حسین وایي بیټرۍ به دې پول سي بالکل د صحیح خبره که موله بیټري پوه شو ته یا علي مدد چا ورته ویې پوه شوې بیټري د پول شي ته وګوره ته اوس وګوره دا اوس تجربه کوي یا علي مدد مولا بس بیټري پول کاري صاحب زه یوه بیا له چا څخه بیټري پول کېږي بیا پوه شوې بیا نامان خله او تاسو صدقه سره بیټري پول کېږي که څه نامېږي د څه شي سره څه نامېږي مړه نه ما اوس په ویش رقم غوره نه په وي چارج ډکېږي چارج باندې تاسو بل چا ټک کړی چارج نه دا اوس مې ولا چارج دی خی ښه ځان د چارج ته یې ځان نه موبایل په مې یا علي مدد ډکېږي نو ته خو او په یاري مدد کېږي تاسو په څه کېږي صحیح ده نو بیا خو دا اوس یا علي مدد وایي خو د شله به ډکه سي نو ولې بیا ځي سوی برق نسته او چارج نسته او څه شی نسته بس خو چې څنګه نو چې سره مور خو شنکه روانه د صبر خو کاوه که ښه صحیح ده بس یا علي مدد وایي مایک دې بند کړي ان شاء علي الله مخاطب مولا علي مدد خو یې که زر ته یاري مدد کې ته مولا علي مدد وې ځه نه خو یا علي مدد شی لا ولا کولی سي په خدای قسم که شی لا کولی سي دا خبرې ما کاوه مولوي دا اور به واخلې پوه شوې دا خبرې ما کاوه پوه شوې دا اوس زه وسوځېږم اور به واخلې اور پوه شوې په خدای قسم که دی علي رضی الله عنه هیڅ په وس کې دی غیر خبره شهید خبره وانه دي سب ډېر خوښ اور به واخلې پوه شوې دا لیب د بنې مانو پوه شوې څه کنه ما در بنې اوس ور را باندې بلیږي اوس ور را باندې بلیږي ته خو صبر وکړه کاري صاحب دا ایډي مولا لګه چیک پوه شوې کاري صاحب بیا نورې خبرې کوو دا ایډي لګونه چیک پوه شوې څنګه یې چیک کړم څه شي دی دا ورته نو زر پروفایل یوز کا نور زه یو بیا لچې څخه بس نور موږ غوړه ټیم نه وی لکه ته لک په زول سړی دې پوه شوې شو سي بعد خبرې کې مونږ غوړه دماغ شانه ماشاءالله په لوګي په متو باندې خو دماغ داسې کړی دی چې صفر کړی خبر زره خېجن بس لک خېجن ته تاسو ځنه غړې غنټه چپ شوی بیا خانه او بیټری دې ډکه خبر بیټری دا کوم یالي مدد یم بیا پوه شو بیا غاب کلاګو څه خیر نه صحیح الله دې الله دې الله نه علي مدد پوه شو علي پوه شو یعنی هدایت له علي رضی الله عنه غواړي جو علي به معنی پوه شو علي نه بغیر دنیا کې ځنيشته جو علي یعنی له علي رضی الله عنه هدایت غواړي سبحان الله استغفر ويا الله انا عادي استغفر الله ما ربي الله اكبر ازما دست مې خیال نو خو دې ورکون شي وته یا یې تیار کړم خبره ډېر دروند وای الله نه غواړم علي نه غواړم الله اکبر یو کس وایي چې زه کلمه وایم چې دروغ وایي که رښتیا وایي خو والله عالم دا پرایویټ ده دروغ وای ښه دا ښه دې پسې زه مو ګرځېدم پیدا مې نه کړو ته ودرې یو بل راپورته کړه الله اکبر الله اکبر ملګرو شپږ نیم سوه کسان چې ګوره ته اوسه لایف بڑوا بچیا تا خور وغه مولوي شه تا خور کینه نظام د مردار خپل خور دې میلې ته ساتلې خپل د منډي ته وړي الته خلکو باندې تړوي بنده خپل د مردار انسان مردار انسان ورکشه خور کینه نظام طب شد د ورکشه یاره مکو زوی دا د اهل بیت دا مبارک اضافه د قاری صاحب منډي ته وړي قاری صاحب خپل مذهب اصلیت ښکاره کړي د خپل مذهب اصلیت ښکاره کړي د خپل مذهب دا غریبانه تاسو لږ وخت خور کوئ دا بیچارهګانو ته نو تاسو زر دا مبارک وخت دی دا مبارک وخت دی دا سپیانو ته ولاکه براټ په مردار کما ورکې چې طبیعت مو برابر بیا دی غاپي خو اوس نه دا مبارک تهجد وخت دا سپی راځي دلته هغه د اشنغري کوم ځای قاری صاحب یاد کړی و چې اشنغري و نه هغه شیدا د تیار اشنغري ډبرې ورپسې وغورځوئ بس لږ به مو پرېدولو خپل غریب کتاب راخیستی او طفت الامام نه لګیا یو نن ټیټ صاحب رب دې دا زړګی په دې مبارک وخت کې درته خوشحاله کړ امين اله العالمین دې تاسو لوړ یو عزتمن کړي او څه شي چې مو دې تا دپاره په نام کړي دي الله دې درته صدقه جاریه کړي الهي امین الله دې درته صدقه جاریه کړي ښه قاری صاحب دا یو بیخي په آزاد وای دغه د مونځ په حالت کې اودس مات شي مونځ به ټول د سره کوي او که بقایه مونځ به کوو په هر ځای کې چې اودس مات شو له هغه ځای به لاړ سي اودس به تازه کړي خبرې به چا سره نه کوي بیرته به راسي نو له همغه ځای نه به دې لمونځ شروع کړي ښه همغه ځای نه چې دې پوره او که دې کله خبرې وکړلې یا دې ټیم بې ځایه مصرف کړل بیا به دې بیرته لمونځ ټول له سره کوي پوه شولې په خبره ښه قاری صاحب انشاءالله چې
مهرباني کړئ صاحب. او بله دا څه پښتنه پکې هغه کاس په دې ته اورېدلې وه. بله خو نه واره د ریپورټ ورباندې وګورې، خدای دې پاره خو ریپورټ ورباندې دومره ایمان او غیرت پکې. دا اوس څوک د دې غرور خبره مې په خدای قسم دومره مې وفهموله فقط سوی دا دومره غیرت خو به در پکې وسي ریپورټ ورباندې ووهئ. هله تر مذهب مو وګرځېږل. یو وارې خو دا د منافقت تاریخ هم پرېږدي یا چې پټ پټ یې وږي په ښکاره یې ورباندې ووږي زر زر کوي. هله دې چونډۍ مسلمانه، هله دې نسوار مسلمانه، هله د روافظ و مجوس خو یې هسې ورباندې وږي د کلیسا مزدوران تاسې هم ورسره شروع څه کېږي. دا اوس څه غضب ولا لا اله سميك ان شاء الله، ان شاء الله سميك بكدي رب رزاق ان شاء الله. الله مو سر لړی کړه. عمر جان تا وزن بند کیږي نه پوهېږم سړي تا وزن بند کیږي که د نورو هم کیږي. عمر جان اواز خو صحیح راځي. د قاري صاحب اواز مونږ ته نه راځي او مونږ ته هم د قاري صاحب اواز سم نه ورځي. په دې زموږ اواز السلام علیکم. صبر وکړه نوم دې هم داسې ده. دې که خو یو مخیست کړم نه پسې جان په نمبر خپلو دوستانو باندې غږ کوو. تاسې دا لایف لږ د سره سم که بیا راپورته کېږي. هر زمریانو ګورئ 2 نیم ساعته د خپرونې وسل تر اوسه دا 1 میلیون سکرین نه ده پوره سوی. دا نو څنګه محبت ده، دا څنګه مینه ده د علماو سره، دا څنګه د دین دفاع ده. نو خاصې رښتیا هم چې مونږ ډزمار مخلوق یې په ډوزو داسې ولاړ دي علماو تر څنګ. بل هغه میوټ کړه، دواړه خلاص کړه، یو میوټ کړه. اوس سمده خو سکرین د قاري صاحب بیا هم لیکلی ده جر ده که نه بابل جان تاسې خلاص وکړئ ملګرو سکرین. اورې قاري صاحب مهرباني یو څو شخصي پوښتنې مې انبوکس کې مې ته میسج کړی وي. مرګ ورور نمبر د دې بل دی دا له مخکې راغلی دی. بیا به کته کوسي دا لایو لږ سم شي بیا به انشاءالله دوستانو ته وخت ورکړو. دوستان تر څو به خپرونې ته ادامه نه ورکړو چې دا سکرین 1 میلیون ته یې پوره نه کړي. هر زمریانو خلاص وکړئ ستاسې سوالونه هم جوابېږي او نور بحث هم کېږي. انشاءالله ډېر معلومات درته کېږي. تاسې دغه یو برار نه سئ ساتلی دا څنګه مینه ده، دا څنګه محبت د دې علماو سره. یوازینی برار همدغه المؤمن دارالحفاظ ده چې په دغه میډیا کې د ټول د دین دښمنانو په مقابله کې درېدلی، که روافظ ده، که سیکولر ده، که ملحد ده او که رافظیان دي. او تاسې دلته ناستې 5,500 کسان اوس کسان هم راکم شول. د اقل دا لایف خو در سره شیر کوئ تر اوسه هماغسې په 12,800 کې ولاړ ده. کاش ورکړئ دا شیرینګ ته د قاري صاحب په تصویر باندې ګوته کېکاږئ سینډ اپشن درته راځي په 20 ثانیو کې ډېر څلوېښتو ملګرو ته ولېږئ. هر زمریانو ښه لیګ ان شاء الله لیګ تر پخوا سم شو. هغه لاس هلته یعنې ډېر ناوخته نه راځي لکه پخوا چې راتلل. اوس یو اندازه سب شو قاري صاحب محترم. لغمانۍ مهرباني ترجمه خلاص کړه. لغمانۍ هلک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو تاسې به له یو ډاکټر سره مشوره وکړئ. بیا که داسې وي که تاسو د ورځې په تکلیف کېږئ د روزي خو ډېر عظیم اجر ده، ډېر زیات فضیلت لري. داسې هم امکان لري چې تاسو د ورځې موږ ګډ یو سره د تا ګډېدلې څه د ښځې د خپل حق ده هغه به زکات ورکوي. خدای موږ پښتانه نه دي، پښتانه ګډه وډه معامله ده قاري غیرت کې بې غیرت دي. یا داسې نه ده. قاري صاحب محترم دلته یو خور لاندې سوال کړی دی فارسي زبان د سوال کړی دی. اواز بیا اواز مې راځي.
اواز بیا بند شو. بیرته په هغه کې اواز بیا بند شو. دوستانو دا لایو در سره شیر کې هله زمریانو اواز نه راځي د سکرین ولاړ ده. قاری صاحب موږ اواز ستا در سره اصلا کې دا زه د موږ د پښتنو په دې ژوند او زندګي باندې زه نه پوهېږم. او اواز ته دا د پښتنو ژوند او زندګي نه ده په دې سړی نه پوهېږي. بالکل اوس زه څه وکړم څه باید ونه کړم او ګور یا زنانه په زکات ورکولو کې د میړه اجازت هم ضرورت نه لري. دا هم یاد وساتئ. بالکل په کومه زنانه باندې چې زکات فرض شول خپل پیسې لري سره زر لري تجارت لري بل څه میړه ته به نه وایي چې زه زکات ورکوم دې تا خوښه ده که نه ده خوښه. نه په لمانځه کې ښځه له میړه نه اجازت غواړي چې زه لمونځ وکړم که یې ونه کړم. نه قاری صاحب زکات هم همداسې فرض چې فرض د چا اجازت ته ضرورت نه لري که مور وي که خور وي که لور وي که ښځه وي. بالکل خبره باندې پوه سولاسته هو قاری صاحب الله جل وعلا دې وکړي چې په دې خبره مو سر خلاص شوی. د زکات مسائل دا ښه دي دا زده کړي په دې باندې معلومات حاصل کړي په دې باندې ځان پوهه کړي. دا مهمه مسأله ده. او یو خبره مې په دې خوله کې راځي خو درته کولی نه سمه قاری صاحب وایي که قاری صاحب د تا علاقه سته نه کوم چې تا نه وای ویلي سي نو بیا مې کوله اوس یې نه کوم. ما ته یې وایي زه به یې وکړم قاری صاحب ما ته یې وایي زه به یې وکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قاری صاحب. وعلیکم السلام. راځئ پخې راځئ عزت کوئ. دوستانو وخت لرو دا لایف یا در سره سم کړی یا سموي خو یې نه خو نه پوهېږم چې دغسې خراب ده سره. دغه لاندې ملګری څوک ده؟ پټان مهرباني مایک مخلاص کې پټان عبدالله صافی راپورته کړي. عبدالله صافی دلته اپشن واچو ورته چې راپورته دي کړي. عبدالله صافی چې په نامه څوک ده راپورته یې کړي. قاری صاحب ډېر پسې وګرځېدم 2-3 عبداللهګان مې راپورته کړل خو هغه نسته. مهرباني وکړئ عبدالله صافی نوم ورته ولیکئ چې راپورته دي کړي. ښه دا کسان څوک دي؟ ما ته مو اواز نه راځي که مو تاسو ته م اواز نه درځي؟ نه اواز سم ده. سعید سیف الله مهرباني مایک مخلاص کې. بله السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. ساعتم ښه دی قاری صاحب محترم؟ ښه یاستئ؟ بخیر ساعتم ښه ده؟ قدرمن سي الله مو قدرمن کړ. مهرباني. قاری صاحب محترم وبخښئ یو سوال مې درلوده. او قاری صاحب محترم دلته خارج کې دلته یو جماعت کې ځمه ختم تراویح ته لکه ختم تراویح مونځ کوو دلته بیا ورپسې وتر واجب مونځ کوي لکه وتر واجب مونځ 2 رکعاته مونځ چې وکړي لکه قاعده کې لکه تحیات نه وایي ډایرکټ جګ شي بیا ورپسې دوای قنوت هم نه وایي یا د دوای قنوت پسې بله دعا وایي. آیا د ما وتر واجب مونځ ورپسې کېږي یا که ځان ته یې وکړم؟ وتر دي تاسو پسې صحیح دي. که چیرې ټولې تراویح پوره کوي تاسو بیا وروسته لمونځ نه کوئ لمونځ نه پسې پوره کوئ بیا وتر پسې وکړئ کوم مشکل نشته. او که مو چیرې نور لمونځ پسې کول بیا څو رکعاته په دوی پسې کوئ هغه وکړئ نور بیا وتر په خپله طریقه باندې په اخر د شپې کې کوئ له نور لمانځه سره. ښه الله ممنځ. صحیح ده خیر قاری صاحب جزاک الله خیر. باس مهرباني تاسو مایک خلاص کې. باس مهرباني مایک خلاص کې. دوستان دا لایو در سره پورته کې لایو سره د لورو سره د مجمع سره رشته الکان ډیر سره دي ډیر وبخي. الله ممنځ. امین هوتک مهرباني. امین مایک مخلاص کې مهرباني. سړي ته لیسته ورنووتو. نصیر مهرباني تاسو مې خلاص ده. دا خور د اشتباهي لکه چې پورته سوی کسان راپورته شي کته کېږي. دوستان دا لایو نه ده سم تاسو خلاص وکړئ د خپرونه در سره پورته کړئ یا یې ریپورټ کړئ یا یې پورته کړئ در سره. قاری صاحب محترم دلته یو خورکي پوښتنه کړې ده وایي که یو هلک شراب خوري
او جلې ورته په نکاح کې کېږي، آیا د ده نکاح کېږي شرابي انسان سره؟ یا نکاح یې کېږي خو باید نکاح ونسي، شرابي سره به یې نکاح ونسي. قاری صاحب محترم دغلته یو خور سوال کړی فارسی باندې، وی زه حامله یم، میگه من حامله هستم و روزه گرفتن نمیتونم، یعنی د هغې دغه دپاره چی وکړم د کفارې دپاره؟ نو څوک چې حامله وي، وعلیکم السلام اسرا جان ملګري دي، ما آواز اورېد، زه یې وله زه صبر وکړم. دغه کومه زنانه چې په دې اوس وخت کې د روزې نیولو طاقت نه لري، حامله وي، داسې بیا وروسته ښځې بیا به دا روزې قضایي راګرځوي، په دې باندې فدیه نسته، دا به فدیه نه ورکوي، دا به قضایي راګرځوي. پوه سولاسته په خبره؟ قاری صاحب لمن دې چې پوه شوي دا په څوک یو نوم دې واخلې چې ملګري دې مو پېژني او یا هلته لایف ته راسه. وایي اسرار جان الحمدلله ملګري دې اواز اوري، په لایف کې یم، خپرونه کې یم. الله مملس خدای مملس الله مملس. ښه مهرباني راځي. دوستانو تاسې دا لایف در سره پورته کوئ، اخلاص کوئ که نه اوس مریان بیده ممکنه دا لایف در سره شیر که 100,000 ته شیرینګ ورسوئ. ښه اس مهرباني تاسې ما اخلاص کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم قاری صاحب ته او ټول ابابي د سلامونه کوم بس قدرمن سي. وعلیکم السلام. لري تکران دا څونه اوږد نوم دی ده؟ دا رحمان څوک ده؟ که تاسو ته نه ښکاره کېږي، ما ته خو یو څوک ښکاره کېږي د رحمان په نامو. رحمان مهرباني. سلام دې ورسېږي مولوي صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب الله دې وکړي چې ښه زه یو سوال کوم قاری صاحب، موږ چې تراویح کله کوو که نه، نو جومات کې تراویح 12 رکعاته کېږي، نو دو هر 4 رکعاتو کې یو 4-5 منټه وقفه کوي، داسې هغه دمه پکې کوي که نه. نو په دې دوران کې قاری صاحب محترم دا زه چې کوم خپل د 20 رکعات تراویح پوره کوم، دو چې کله دمه کوي په دې کې زه تراویح کولی شم 2-3 رکعاته زر؟ بالکل صحیح شو قاری صاحب، الله دې عزت وکړي. قدرمن سي. ټیک ریان مهرباني. ټک ریان ده که نوم دې څه ده؟ مهرباني مایک دې خلاص که. ټي ای کا ټک ریان. سلام دې ورسېږي مولوي. اپشن بند شو، زه به د لایف نه وروځم بیا به راسم. بندېږي ما ته هم بند شو، څوکه څوکه ټول پسې بندېږي. نه پوهېږم. دا خلق دیني مسایل غواړي، خو بیا دومره داسې بې غیرتي نه مدیره وساتي، خو د لایف دا سکرین ټکېدل هم دغسې ولاړ دي. او څه کله کله مې داسې قار ورته راسي چې دا یوه دیني مسله مه ورته جوابوه، بیا سړی له الله جل وعلا نه بیریږي. بالکل خپله موضوع د خپل بحث چې کوو دا پوښتنې زه خو هم چې ورباندې بندې کړي، پوښتنې ورباندې بندې کړي. صحیح ده یاره قاري صاحب نن خو به د تا غوسه نه راغلې، ما ځکه چې روژه ده ما ته غوسه راغله، هېڅ دا لایف نه ده شیر سوی، 20,000 ته شیرینګ نه ده پورته سوی، 2-3 ساعته د خپرونې خو دا سکرین هم نه ده ټکي. دا د فري اسلام والا دي نه، د واقعي اسلام والا د موږ ملګري ابابیل غالبا هغه د خپرونې هغه د صحابه او د دفاع په وخت کې وي، دا نور بیا ټول دغه پریوال وي نه. دا دلته به دا که تاسو خیال کړي د بعضې هیوادونو کې روزمیات یې ورکوي، بیا دا بنګالیانو سومالیانو دغه خلک پرې راټول وي. بالکل قاري صاحب. قاری صاحب کوم ورکوي دا قاری صاحب روژه ماتي؟ نو دلته د موږ هم لکه غالبا دا ټول بنګالیان دي، که خو داسې بل هم وي. ښه مهرباني وکړي، دا کسان څوک دي؟ ښه بوس مهرباني. ښه وایي جوړ وي. زما یو پوښتنه ده، د کار په جامو کې زه لمونځ کولی شم یا نه؟ نو زه څه خبر یم، د کار جامې دي مردارې دي که پاکې دي؟ نه کار د رستوران کار کوم او مردارې نه دي جامې، خو ایا زه په کار جامو کې لمونځ کولی شم یا نه؟ وایي په د 1 میلیون ډبل ټیپ کې وایي 1.5 میلیون ډبل ټیپ وایي ما کړی ده. 1.5 میلیون به بل کړی وي، دا 2 کسان، نو دا 500 ټول وړي خواره دلته ناست دي. مؤسسه ډبل ټیپ ته ناست یې کوم پوښتنه جوابولو ته
وای والله چې درته شعر نه کړم چې اوس هم جنت ته ځم. نو کله مو درته ویلي الله دې بیا له شعر کې دا جنت ته بوځه ودې زړه سره. موږ ته الله جل وعلا داسې پاک زړونه راکړي دي، داسې منافق زړونه الله موږ ته نه دي راکړي لکه دا د تا داسې له حسد نه له کینې نه او له منافقت نه ډک زړونه موږ ته الله نه دي راکړي. الله دې بې شعر کې دا دې ویډیو جنت ته بوځه. امين. پوه نه سولې په دې خبره. وای والله ته څه ضرورت و، قسم ته څه ضرورت و. وای والله که ویډیو درته شیر کوم چې دا اوس جنت ته ځم. لا اله الا الله. هیڅ ضرورت ورته نشته. الله جل وعلا چې دغه عظیم خیر په تا باندې نه ده لورولی دی، موږ هم ولاکه در باندې لورېږي. ځه ښه دا ملګري سلوک دې زر زر کوي. کپتان مهرباني مایک مو خلاص کړئ. رشیدي مهرباني رشید اته اوه تاسې مایک خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مهرباني خیر وشي. من قارسي محترم، مو خو دلته اروپا کې یاستو، دلته خو عموما 8 رکعاته کېږي، بیا دا ویتر چې کوم دی یو 2 رکعاته کوي، بیا وروسته 1 رکعت بل کوي. موږ څه وکړو؟ ویتر خو بیا وروسته موږ خو کوو، خو بیا هم تاسې هلته خپل لمونځ پسې کوئ، که نورې تراویح به کوئ بیا ویتر په اخر کې کوئ ښه، او که یې د هلته ورسره کوئ کوم حرج او مشکل نشته. عبدالله صافی صاحب که هلته که لایف ته ناست یې، عبدالله صافی صاحب لایف ته راسه، که نه بیا که دې په شخصي کې میسج راته وکړل بلا کوم دې د خپرونې په وخت کې. قاری صاحب محترم هغه دلته راغی اپشن پرایویټ کړی دی، راپورته کېږي هم نه، دلته ما ته شخصي کې میسج وکړل او بیا که دې میسج راته وکړل په شخصي کې بیا دې بلا کوم. و قربان دې سم. د خور یو پوښتنه کړې وای د په غاړه کې د الله پاک نوم اچول د اسم الله چې دوی جوړي وای دا څنګه دی؟ جائز نه ده. یا الله جل وعلا نوم وایسته، یا الله جل وعلا ذکر وکړي د جوړندې دا پر ځای باندې. صحیح ده؟ یا الله جل وعلا مره جوړندوي بیا حمام ته ځي، یو ځای بل ځای ته ځي، ورسره پراته یاسته، نو کوشش وکړئ که څوک جوړن کړي چې بیا یې احترام وکړي، د پر یو تا په وخت کې لرې کړي، د حمام په وخت کې لرې کړي. د الله جل وعلا نومونه چې دي دعا ورباندې وغواړئ، یاد یې کړئ، ذکر ورباندې وکړئ. زموږ خلق د الله جل وعلا په نومونو ذکر نه کوي، یادوي نه ور جوړندوي. دا ټول قرآن چې در وزړه کومه ګټه او فایده نه درته کوي. وی وایه، عمل ورباندې وکړه، زده یې کړه، تلاوت یې کړه. ښه الله نومونه د دې دپاره نه دي رالېږلي چې تاسې در جوړن کړئ. الله نمونه د دې لپاره ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. صحیح ده؟ بشک. هاشمي مهرباني تاسې مایک خلاص کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو سوال و زما ستاسو نه، زموږ یو مشر ورور دی، خفه دی رانه، ډېر کوشش مې وکړو، ډېرې مشران مې وکړل خو رضا کېږي نه. لار راته وښیه کو څه طریقه کېږي چې زه یې رضا کړم. رضا یې کړه، داسې ورته ووایه ورته څومره په رب باندې ملامت سوی یې چې له الله نه بخشش غواړې، رب به بخشش درته وکړي. ما سره سختي مه کوه، کنې ورځ قیامت به الله سختي په حساب کې درسره کوي. ته دې خپل کوشش وکړه، هغه خوشحاله یې کړه، نو په کوم څه چې درنه خفه سوی ده د هغه په مقابل کې خدمت وکړه، احترام یې وکړه، عزت یې وکړه. نور که درنه راضي سول راضي سول، که راضي نه سول بیا ته ورباندې مکلف و مسؤول نه یې. ښه زما نه بیا الله نه خفه کېږي. یا محاوله وکړه د خوشحالېدا یې د ما بښنې غوښتنې، بیا کم سختي یې درسره کوله نو بیا ته ورباندې مکلف نه یې. صحیح ده، ډېره مهرباني. اللهم فهیم خان مهرباني تاسې څه پوښتنه لرئ؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب محترم تاسو ته ټول لیدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ وخت ساعت ورسوي. حسن صاحب را سپورت راس کمنټونو کې خو خو قسم په خدای د دومره سمې ورېندارګانې مو درنه جوړې کړي دي. ورافضي صاحب ورافضي مهرباني وکړئ وروره. محترم دغه صلات تسبیح آیا د کوم حدیث په دې باره کې شته ده که نه؟ یو داس ویډیو درکړی جوړه کړې په دې ټیک ټاک کې وګوره لاندې ویډیوګانو کې که نه؟ سمه ده قاری صاحب. بلې قاری صاحب
سمه ده قاری صاحب، هغه انشاءالله هغه ګورم قاری صاحب. او قاری صاحب محترم یو بل خبره قاری صاحب، دغه د ښځو طلا چې ده آیا دې زکات څومره به وي قاری صاحب؟ موږ خو په افغانستان کې نه پاتې کېږو. لو نیمو تولو سرو زرو سي زیاته وي له 3 یا 4 یا 5 یا ګرامو پورې سره رسیږي، بیا زکات ور باندې فرض ده، کدي استعمال وي کدي استعمال نه وي. ښه بلې قاری صاحب محترم. او قاری صاحب محترم یو شخص چې 2 کوره ولري قاری صاحب، آیا دغه کولی د لکه تجارت لپاره نه دی اخیستی به هغه د خپل لکه کورنۍ لپاره، آیا د هغې کور هم زکات ورکولی سي که نه قاری صاحب؟ د اوسېدلو په کور چې ضرورت وي زکات ور باندې نشته. داسې فقط اخیستلي وي او په نامه د ضرورت بیا استفاده ځینې نه کوي، بیا دې په کرایه ورکړي، په کرایه د زکات چې کله عاید راځي بیا دې په هغو زکات ورکوي. او یا که اوس اخیستلي وي پکې اوسېږي نه، بیا چې کله خرڅ کړل چې څومره کار ور باندې تېر سوي دي د دې ټولو زکات به ورکوي. سمه ده قاری صاحب محترم. یو بل سوال بخښنه ډېر زیات غواړم بس داتې نو یو سوال اخر خلک بیده دي اډمینان هم ورک سو پسې، خو دا څه بلا ووال زه یم قاری صاحب هغې مصروفه یم، نه پوهېږم چې څنګه شل. خیر قاری صاحب محترم دغلته یو خور سوال کړی دی، وایي ما سره $10,000 دي او موده یې نامعلومه ده چې څونه وخت ورسره پراته دي، وایي په دې باندې زکات کېږي، وایي موږ مسافر یم او مسافر له دې سره څه ضرورت لري چې زکات کوي یا نست؟ ټول تجاران مسافر دي چې زکات ورکوي. اسحاق ورور مایک د خلاص که پوښتنه دې وکړه. اسحاق دا د پخلا ویلو چې زه کافر یم د مجبورۍ په وخت کې په زړه کې مسلمان وي، دا به څنګه وي؟ مجبوري څه شی وي؟ مثلا که مجبوري دی وي بس پخلا ورته وایي چې زه کافر یم خو په زړه کې مسلمان وي. مجبوري څه شی وي؟ یوه عامه مجبوري وي. عامه مجبوري څه شی وي؟ مثال لکه یوه کار کې ته ایثار وي، چاته وایي چې کافر ته نه پوښتنه وکړي چې ته کافر یې که مسلمان، ته ورته وایي چې زه کافر یم خو په زړه کې مسلمان وي. لکه پاسپورټ اخلي کارت دپاره نه نه آی ډي کارت دپاره نه، همداسې همداسې څه شي خو ته ما ته ووایي نو ولې پټوي د څه شي دپاره ولې علامه ده یو څه شي دپاره مړه دا خبره دې کول نه ده. قاری صاحب محترم بیا دې د ډېره مافي که مګر پڼ مې رپنډه وي هغه به ورته چې مسلمان که کافر دی به ورته چې زه کافر یم. همداسې ده نه؟ نه داسې نه دی. خو ویې وایه نو پوښتنه وکړه چې قاري صاحب هلته د دې د دین په مطابق کې درته جواب درکړي. عاشقي صاحب دا د ماشومانو لایف نه ده، دلته تاسو مخکې استاد ناست ده، احترام وساتئ. هر سوال څه لري مستقیم خپل سوال مطرح کړئ. هماغه کس وایي ویډیو نه درته شیر کوم چې وایي جنت ته ځم هم نه درته شیر کوم. مال الله دې تا بېله شیر کېده جنت ته بوځي، خو د تاسې په شکل مو دې الله موږ نه جوړوي. قاری صاحب محترم دلته یو ورور بار کومنټ کوي مولوي صاحب زه په مکه کې احرام مې لرې کړه، جامو کې مې سر وخرې وایه عمره مې وشوه که نه؟ بالکل دم د در باندې خدای دې بیخو نه باسه نو کاشکې دې بیا داسې کړي وای چې طواف دې په احرام کې کړی وای، صفا مروه دې په پرتوک کې کړی وای او سر دې بیا په کمیس کې خریالی وای. هم دمونه وه نو دا داسې دې ښه کار نه ده کړی. ښه بل ورې چې لاړ شي نو طواف په احرام کې وکړه، صفا مروه ته چې لاړ شي پرتوک واچوه، کمیس لرې کړه او چې کله سر خریه بیا پرتوک وباسه کمیس واچوه، ښه سر بیا واخلې. دا دې خدای غر کړي چې کله کار خراب کړي پوښتنه وکړي چې دا تر مخ تلې دا انسانیت به کله در پکې پیدا کېږي، دا سړیتوب به کله در پکې پیدا کېږي چې کله کار خراب کړي بیا پوښتنه وکړي. ته چې تلې ته دومره بلا وهلی یې چې ته دا د احرام په طریقه د عمرې ارکان څه شی دي، د عمرې واجب څه شی دي، د عمرې سنت او مستحب څه شی دي، که بس فقط ولا د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړه کړم حرم ته راغلی یم دا کعبه معظمه ده لکه بس کېدای شي ویډیو به دې جوړه کړې وي نو ته به دې کار سوی وي که نه؟ بالکل هم دا دم بد شی وي پسه ده که غوا؟ پسه ده غوا ورته ما ده اوس به ټوله حج به انکار درته کړی. قاری صاحب رشید باندې دا کار شوی دی، هغې په پرتوک کې سرکل کړو. قسیم خان مهرباني تاسو که څه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو خپله پوښتنه مطرح کړئ.
صحیح. السلام علیکم قاری صاحب محترم ټول مرګ ته سلامونه. وعلیکم السلام. قاری قاری صاحب صاحب محترم وای پیسې نه تر سره یو شیر می درته وستل په ټول عمر دی رب نه درکې. دا کمنټ دی په سخن دی لپاره کړی یو ښه. الله دې په ټول عمر دې پیسو چختن مکړه دې مبارک شپې په برکت. امين يا رب العالمين. موږ دې په سخن دی لپاره علاج لرو دې ټول شیانو دی لپاره علاج لرو ښه. راځه مهرباني وکړه دا ملګری څوک دی؟ قسیم صاحب مهرباني. قاری صاحب محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زه د سیاق پوښتنه لرم دریم لټه رژبو ته وخت په د بیا رژامو ته ما قاری صاحب محترم د ځنه خاک مول دل دی چې اوس مطلب د پلانډو به درته وایم چې پروسه کول سرمایه مطلب $50,000 وای رژې نه مخکې کنه رژې په دا ټیم کې کنه اوس سرمایه $1,00,000 شوی دی. آیا د $50,000 زکات ورکوي که د $1,00,000 زکات ورکوي؟ د کال په سر کې $1 ده. دا د کال په پای کې $1,00,000 سول دی $1,00,000 زکات به ورکړي. مننه قربان ډیره مننه بس خلک دا پوښتنه درګه زنه خاص دی وایي چې نه په دغه کول پر شوی نه دی په دغه کول پر شي نه بعد بیا زکات پر کوم مورته چې نه داس نه کیږي چې کوم وخت زکات ټارګټ کې خوي دیغه وخت پر چې څومره سرمایه دا کتاون غاټه هغه سرمایه به پر کوي یا عائد چې څومره د کال د نن راغله او ټولو زکات ده. مننه قربان ډیره مننه بس موږ اوس رژامو ته کو ان شاء الله خالم ژوند لره کامیاب اوسئ. مننه. خدای مو مرسي. احسان الله مهرباني احسان الله سعید. غاګان څنګه پټ دي غاری سمره کې نه نوتلی شیخ خلاص پورته کړه. السلام علیکم قاری صاحب محترم که زما आवाज درځي ما تاسو الله پورا आवाज صحیح نه راځي زما आवाज درځي قاری صاحب محترم سلام علیکم. یو لازه لايف اوس بیا په خرابې دا باندې سوال سکرین ولاړ د قاری صاحب محترم ستاسو سکرین ولاړ ده. یو ولاکه داسې خبرونه خوند کوي چې غږ درځي و لایف بند سو لایف جوړ سو دوستانو تاسو خلاص وکړئ دا لایف در سره پورته کوي کنه شیرینګ هم داسې ولاړ د تر اوسه 100,000 ته نه د شیر سوی 14,000 کې ولاړ د سکرین هم داسې په 1.2 میلیون کې ولاړ ده. د یونایټډ الله دې اجر ورکړي دغه ملګري سره یو ځای سي اخلاص وکړي یو 2-3 بابیل تاسو یوازې پرېږدئ یو بابیل سي اخلاص کوي تاسو خو اقلا شیشه ور سره ټکوي دا لایف شیر کوي 2-3 ورته وکړي د تهجد وخت دغه مخلصو ملګرو ته ټولو ته لزل له اخلاص دعاء اله العالمین اول ظالم بیا دل تراغي پسخن په موږ ما وګي ګوري والله دا داسې خلوده والله سي دعاء راوته ربي در تقبلي ان شاء الله دامي پر رب امید ده خو سي کله به دعاء در تراوته بیا پر رب قسم دامي رب ته امید ده بیا بهم الله در تقبلي ان شاء الله پسخن منه کم حمایت نسي کولای لایف ته مرزه کدي دین خبرونه خو نه درکې پسخن مرا بندي وها خو کدی پسخن وهان بیا د تهجد په وخت بیا ګورم زدي اسمان محکمه لرم زه بیا دا نه درته وایم چې ولا ګوره پیغمبر علی السلام یې کنځلي مکه او سپکاوي مکه ودا نه دا مې ډیر درته ویلي دي نه د قران را سره منلای نه پیغمبر را سره منی نه دین را سره منی یو شی را سره نه منی نو سینې منی بیا اسمان د محکمه ته بیا دا وایم چې رب دې په دنیا کې مزلیل کړو په آخرت کې دې رب ذلیل کړ بشک وای نسوي په دې خبر د دین د خبرونه حمایت نسوي کولای د دین د خبرونه لکه دا اوس تاسو دغه کس وګوري زوی مړی دلته راغی وای د څه شي لپاره ښه اوس ګوري دغه د یعنی مثلا په کافر کېدای پرې خودلې چې ته مسلمان یې که کافر د مرګ خطر دي ده یعنی له مرګ سره مخامخ یې بیا په خلو باندې کو آیات شریف کې هم داسې راځي اما که څوک د ګرین کارت او د پاسپورت لپاره ورته وایي دا بالکل کافر ده که څوک د یوې ښځې د نکاح دپاره ووایي چې نکاح په دغه شرط او په دغه شرط بیا به دغسې وکړي بیا دا بالکل کافر ده بشک دا خو څه کوي ګوري مسلمانانو من رضي بالكفر فهو کافر
څوک چې په کفري نظام د اسلام په مقابل کې خوشاله سول دا که لمونځ کوي هم کافر ده، که روزه نیسي هم کافر ده، که حج کوي هم کافر ده. من رضي بالكفر فهو کافر. الله بندګانو نن د موږ داسې حال راغله، بل ورځ مې یو چا میسیج راته کړی و چې قاري صاحب د پاسپورټ دپاره مې دغسې کړي و، که د څه شي دا ګرین کارټ ورته وایي څه بلا ورته وایي. ما کوئ مسلمانانو، یا الله بندګانو تاسې لږ د اسلام تاریخ او د مسلمانانو تاریخ وګورئ. پلارونه او ځانونه او اولادونه او ښځې ټول د دوی په مخ کې قربان کړلې، خو د الله جل وعلا له وحدانیت نه اخوا دېخوا نه سول. نن مسلمانان دومره کمزوري سو، کافر یو سند ورکوي د غره په خاطر باندې خپل دین ورته پرېږدي. لا اله الا الله. ورب مې د قسم تحديث بالنعمت کوم، که دا ټول اروپا د اسلام په مقابل کې که به د دغه خاشي په اندازه راته قدر لري زه هغه خپل خدای الحمدلله تحديث بالنعمت کوم. وجه الله بندګانو دا اوس مسله ده چې دومره کمزوري سولاسه په ایمان کې دی رب جل وعلا خاطر نسته، دی ایمان خاطر نسته، دی بل او دی بل خاطر نسته. راځي زر زر کوي، راځي والله زه بل وګورو کړ او پسې سره سم. السلام علیکم مولوی صاحب محترم. وعلیکم السلام. اولاد صبر وکړئ ارمان صاحب. نمبر دی احسان الله ده، احسان الله مهرباني، احسان الله سعید مایک مخلص کې زبیر جان رب مو سر لوړی کړه. مننه. السلام علیکم قاری صاحب محترم او ټولو مرګرو ته سلامونه کوم او الله دې کې چې روغ جوړه. قاری صاحب د موږ په سعودي عرب کې ژوند کوو، صحیح شو. د جمعې په ورځ باندې د دې سنت او مسله باندې لږ موږ ځان پوهه کوو. د چې کله اذان وشي نو خطبه شروع شي مخې سره دغه سنت کوم د پردو موږ مخکې څلور رکعته سنت زموږ کوم طریقه کار دی بس څه دی په دې مې په تفصیل سره ویډیو درته کړی ده، په اکاونټ کې وګورئ. بارک الله فیک. رب مو سر لوړي سعید سالاري انتظار مې وکړل. و دې زړه سرونو خو هلته لایف خراب ده، هلته لایف سم نه خو دا د سکرین ټکېدل تاسې دلته اوس وګورئ. ولا لکه په زور چې تاسې د لایف ته ناست یاست. و دې الله بندګانو دومره غیرت او ایمان خو به در پکې وي، دومره ایمان او غیرت چې فقط او فقط هغه لایف بل مسلمان ته ورسوي. خو یوه مسأله دیني پکې جوابېږي، دوه پکې جوابېږي، پنځه پکې جوابېږي. رب جل وعلا بعظیم اجر درکوي. بشک د ډمانو خو ټول شپه ډبل ټیپ او ډبل شیر او پلان ټول شپه ډمانو ځان ته ویښ کېنولي یاسته. لکن دا د دین مسئلې ته چې بیا راسي بیا بلا وهلي یاسته، دیني خپرونې ته راسي بیا بلا وهلي یاسته. بیا نه غیرت در پکې شته، نه بیا غیرت لري، څه بلا وي سونه خبرې. بس د دین مسایل راته جوابو نور ته که هره قصه خرابه. ښه راځئ په خیر زر زر کوئ علي.